السلام علیکم. کورنۍ چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو وزارت د اداري معینیت د انسجام ریاست له لورې د ظرفیت لوړونې لارښود سیمینار چې د مرکزي ریاستونو ښوونې او روزنې مسؤلینو او د کابل د امنیتي حوزو او ولسوالیو د آمرینو لپاره جوړ شوی و په بریالیتوب سره پای ته ورسید. په دې سیمینار کې مسؤلینو ورته پروګرامونه د اداري پرمختګ لپاره ګټور وبلل او په پای کې ګډونوالو ته ستاینلیکونه وویشل شول. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو معین الحاج محمد وزیر حقانی د لوژیستیک عمومي رئیس په ملتیا د عینیاتو د تنظیم ریاست فعالیتونه وڅېړل او د ستونزو او اړتیاو په اړه یې د مسؤلینو خبرې واورېدې. نوموړي د لا ښه تنظیم، شفافیت او موثریت په موخه لارښوونې وکړې او د ادارو ترمنځ پر همغږۍ او ګډو هڅو یې ټینګار وکړ. د خوست امنیه قمندانۍ د ځاځي میدان ولسوالۍ د تروریزم ضد پولیسو په داڼیو جبې کلي کې یو شمېر وسلې او مهمات کشف او ضبط کړل. په دې تړاو 3 کسان نیول شوي او تر لومړنیو څېړنو وروسته به اړوندو عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. د عامه امن پولیسو او ترافیکو لوی ریاست د ګډو هڅو په پایله کې د تېرې یوې اونۍ پر مهال کابل ښار ته په ننوتونکو دروازو کې 1310 بې اسنادو او ناقانونه د تورې شیشو لرونکي موټرونه ودرول شول. له دې ډلې 127 موټرونه د ښار دننه ضبط او پولیسو ښارګوټي ته ولېږدول شول او 1183 نور موټرونه بیرته خپلو ولایتونو ته ګرځول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو لوی ریاست له لورې د پنجشیر د حصه اول ولسوالۍ او د دې ولایت د امنیې قمندانۍ په انګړ کې د 7 میلیونه افغانیو په لګښت 2 عصري مسجدونه جوړ او د مسؤلینو په حضور کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. یاد مسجدونه د سلګونو لمونځ کوونکو د ځایېدو وړتیا لري او دا چاره په دولتي ادارو کې د عبادت اسانتیاو برابرولو او د دینی ارزښتونو د ترویج څرګندونه کوي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین الحاج شیخ عبدالرحمن منیر د بغلان له والي مولوي عبدالرحمن سره په رسمي لیدنه کې د روانو هڅو او لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. په دې ناسته کې د همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار وشو او د نشه یي توکو پر وړاندې د جدي او دوامدارې مبارزې ژمنه تازه شوه. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضرېږو په ستر څښتن تعالی جل جلاله مو سپارو. ښې چارې.